In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امیر محمد صابر یم د سل کې له طرفه ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک وسي. موږ دا ویلي چې موږ به د ډېر بیسک او بنیاد نه شروع کوو تر اډوانس لیوله پورې به انشاءالله رسیږو. نن زموږ د وکیبلري د لړۍ لسمه ویډیو ده. زه وایم تاسو ته غوږ کېږدئ. ټایم 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 time, go, go, cross, 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 harbor, 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 ferry, ferry, mate of, tin, tin, plane, plane, month, month, nothing, 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 above, above, mother, mother, father, father, son, son, toe, toe, ride, ride, horse, horse, bend, bend, lift, lift, light, light, heavy, heavy, break, break, bite, bite, swim, swim, chin, chin, outside, outside, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, driver, driver, flower, flower, paper, paper, nurse, nurse, soldier, soldier, sailor, sailor, beggar, beggar, gardener, gardener, shopkeeper, shopkeeper, servant, servant, tall, tall, taller, taller. اوس راځو د دې لغاتو معنو او استعمال ته. ټایم ټایم بنا وخت. ټایم ویټس فار نن اف اس. وخت د چا انتظار نه کوي. گو گو بنا تلل. مای چلډرن گو ټو سکول ان د مارننګ. زما بچیان سحر مکتب ته ځي. کراس کراس بنا چلیپایا پورې وتل. کراس د روډ ان ټرن رایټ. سړک باندې پورې وځه او ښی طرف ته تاو شه. هاربر هاربر معنا بندر یا پناهګاه. دیر آر مینی بوټس ایٹ د هاربر. په بندرګاه کې یا په بندر کې ډېرې کشتۍ شته. فری فری بنا کشتۍ یا جاله. دوز پیسنجرز آر کراسینګ د ریور بای فری. هغه مسافر د سمندر نه د کشتو په ذریعه تیریږي. میډ آف جوړ. دیس کلازٹ از میډ آف ووډ. دا المارۍ د لرګي جوړه ده. ټن ټن بنا قوطۍ یا ډبې. دیس ټن از فل آف سالٹ. دا قوطۍ د مالګې ډک دی. پلین پلین بنا طیاره یا الوتکه. یو کین فلای ټو یو اے ای بای پلین. دوبۍ ته په طیاره کې تللی شي. منت 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 بنا میاشت. 1 year has 12 months. یو کال 12 میاشتې لري. نتھنګ نتھنګ بنا هیڅ نه. وی کین سی نتھنګ. موږ هیڅ نشو ویلی. above above بنا پورته یا پاس. I explained many words above. I explained many words above. پورته می تاسو ته ډېرې لغات تشریح کړه. mother mother بنا مور. his mother is a nurse. د هغه مور یوه نرسه ده. father father بنا پلار. what does your father do. والد صاحب دی څه کار کوي. پلار مو څه کار کوي. son son بنا زوی. I have a son. زه یو زوی لرم. toe toe بنا پنجه یا د پښې ګوته. can you touch your toe. خپله پنجه دی لمس کولی شي. راید راید بنا سورلی کول یا چلول. رایډینګ سایکل is difficult for most people. سایکل چلول ډېری خلکو لپاره ستونزمن وي. هورس هورس بنا اس. هورس is a strong animal. اس یو مضبوط حیوان دی. اس یو طاقتور حیوان دی. بند بند بنا کږول یا تاوهل. can you bend a pencil. آیا یو پنسل کږولی شي. لفت لفت بنا اوچتول. لفت دس کاټن پلیز. مهرباني وکړئ دا کاټن اوچت کړئ. لایټ لایټ بنا سپک یا روښانه کول. دس از ا لایټ باکس. دا یو سپک صندوق دی. لایټ د لایټ پلیز. مهرباني وکړئ دغه ګروپ روښانه کړئ. heavy heavy بنا دروند. This is a heavy stone. دا یوه درنه ډبره ده. break break بنا ماتول.
Don't break the law. قانون مماتوه. Bite چیچل یا خوړل داړل. Snakes bite. ماران چیچل کوي. Swim بنا لامبو وهل. Swimming is a good exercise. لامبو وهل یو ښه تمرین دی ورزش دی. Chin بنا زنه. Touch your chin. خپله زنه دی لمس کا. Outside د باندې. Cricket is played outside. Cricket اکثر د کور نه بهر کیږي. Good morning viewers. How are you? لیدونکو سحر مو په خیر څنګه یاست؟ Good afternoon. ماسپښین مو په خیر. Good afternoon. غرمه مو یا ماسپښین مو په خیر. Good evening to all of you. Driver وانا موټروان. My brother is a driver. زما ورور یو موټروان دی. Flower بنا گل. Don't pluck the flowers. گلونه مشکوه. Paper بنا ورقه کاغذ. Paper بنا ورقه یا کاغذ. Don't write anything at the bottom of the paper. د ورقې په لاندې برخه کې هیڅ ملیکه. Nurse بنا نرس یا رنځورپال یا رنځورپاله. She is a nurse. هغه یوه نرسه ده. Soldier عسکر یا پوځي. We should respect our soldiers. موږ باید د خپلو عسکرو احترام وکړو. Sailor بنا ماڼو یا بېړیوان کشتۍ چلونکي. Sailor sails the boat. ماڼو کشتۍ چلوي. Beggar بنا سوالګر یا ګداګر. Give charity to the beggars. سوالګرو ته خیرات ورکړه. Gardener باغوان. is in the garden. باغوان په باغ کې دی. Shopkeeper دکاندار یا هټیوال. حمید is a shopkeeper. حمید یو دکاندار دی. Servant مزدور نوکر یا خادم خدمتگار. کامران is a servant at a hotel. کامران په هوټل کې خدمت کوونکی دی. Taller جګ. Tall بنا لوړ. Taller د هغې نه جګ یا د هغې نه لوړ. جګ لوړ یا دنګ. مرتضی is taller than his brother. مرتضی د خپل ورور نه لوړ یا جګ دی. It's enough for today. د نن لپاره دا بس دی. ښه وخت ولرئ، ښه ژوند ولرئ. د یو ښه ادب د پرمختللي افغانستان په هیله تر بیا. الله مو مل شه. ښه وخت. السلام علیکم. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ.